ټولو ته سلامونه او احترامونه. د غونډې تابعه چې کومو دوستانو کړې ده دوی ته ډېر احترام او سلام او عقیدت. او ډاکټر صاحب فریده هوډ ته ډېره مننه. دلته د خویندو پاک له ډېره یادونه وشوه د پروګرام شروع نه یو ورکوټی شعر وایم خویندو ته. څو کاله مخکې مې په یو کتاب کې چاپ کړی دی خو زه فکر کوم ډېرو ته به نوی وي. پښتانه ما وی چې ستا په میلاد د یو چا نه د چا ارمان به پوره. ډاکټر صاحب ما وی چې ستا په میلاد د یو چا نه د چا ارمان به پوره. ویلې هو ښایي همداسې یا ضرور به دې ته ورته یو څه. ویلې هو ښایي همداسې یا ضرور به دې ته ورته یو څه. ابا هلک غوښت ابۍ لور زما په ټنډه د ابۍ قسمت لیک. او بیا واده شوم د ابا په خوښه ژوند تېرومه د بچو له ناچار. یو غزل دی ستا له یادونو نه پناه کله راویښ نه شمه. ستا له یادونو نه پناه کله راویښ نه شمه. او مینه د خوب نه وي اشنا کله راویښ نه شمه. او جوړه یار سره ګرځمه د خوب په دنیا له غمه وبمرم تنا کله راویښ نه شمه. او بې خوده پروت یم او تر غوږ مې د حق ترانې خدای چوپ نشي دا ثنا کله راویښ نه شمه. او د یار په وصل کې د خوب په شان مې ژوند تېرېږي. د یار په وصل کې د خوب په شان مې ژوند تېرېږي. نشي د هجرې برېښنا کله راویښ نه شمه. او د هوسونو په اسونو سرسبیلو اسرو هسې نه وامه روششنا کله راویښ نه شمه. او په زړه مې مه ودانوه وخته د صبر څلي. په کړپه کړوپه د بنا کله راویښ نه شمه. او امرخیل صاحب زه هر سبا چې راویښ ته نه یې په جار وجاړم. سر ته مې ناسته چې انا کله راویښ نه شمه. او بېکسیار خوب وړی د چا د نظر شین سوري ته. کله را پرېنوځي منا کله راویښ نه شمه. مننه.